بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره نن 10 words دی، نیو ویکیبلری دی په جیاري کې په A portion کې. زموږ سره first word دی abide. abide مطلب دا چې موږ د rules او هغه regulation د constitution یا د court هغه رول چې هغه مونږ ته د هغې فالو کول لازمي، د هغې مونږه څه کوو، احترام کوو، مونږه فالو کوو، یا هغه ډیسیژن. فار ایگزامپل we have to abide by what the court orders. بل ورډ دی زمونږ سره abject. abject rude behavior ته وایي یا debage behavior ته وایي، ګټیا عمل ته وایي. زمونږ سره یو دا په ای باندې ابجیکټ دی، یو زمونږ سره په او دی. په او چې دی هغه تنګ ته وایي، هغه چیز ته وایي. نو ابجیکټ چې دی شوینګ لیکینګ آف سیلف ریسپیکټ، چې سیلف ریسپیکټ پکې لګي، هغه ایکټو. بل ورډ دی زمونږ سره اپچور. اپچور اصل کې د حلف خلاف ورزي کول. ابلوشن وضو ته وایي، اودس ته وایي، او موږ ورته دې ته واشنګ هم ویلی شو. ابنیګیشن چې دی دا سیلف ډینایل ته وایي یا سیلف سیکریفایس ته وایي، یا ټو الټرویسټیک ان نیچر، چې ډېر زیات امپورټنس بل له ورکول او ځان اګنور کول، ځان پرېښوده او ډېر زیات امپورټنس بل له ورکول، دې ته څه وایي ابنیګیشن، چې خپل ځان پرېښوده په هر اسپیکټ باندې. بل ورډ زموږ سره دی ابوټ. ابوټ ګر ته وایي، هاوس ته وایي. بل ورډ دی زموږ سره هغه ابومینیبل یا ابومینیبل، دا چې قابل نفرت ته وایي، ډېر زیات بیډ ایکټ ته وایي، چې زیات ویری بیډ اینڈ انپلیزنٹ، چې ډېر زیات قابل نفرت عمل ته وایي. ابومینیټ دا هیټ ته وایي، نفرت ته وایي. ډیټیسټ هم سینونیم دی، ایبور هم سینونیم دی. بل ورډ دی زموږ سره ایبورټیف. ایبورټیف ناکام ته وایي، انسکسیسفل ته وایي. abridge shorten a piece of writing without losing the sense. abridge اصل کې یو پاراګراف یا یو سنټنس هغه شارټ کول، سمرایز کول، بغیر د څه losing of its senses، چې مینینګ کې څه چینجز نه راولي، خو ورډ مړی څه کې هغه شارټ کې دې ته abridge وایي.